البرت انیشټین به تاسو هم پیژنئ یا به مې نوم اورېدلی وي یا به یې اصلا پیژنئ نه مهمه نه ده. دی د نړۍ یو ډېر هوښیار او ډېر مشهور انسان و چې نړۍ ته یې ډېره ګټه ورسېده. موږ دلته پر ده باندې نه غږیږو. په دې ویډیو کې به د ده یو څو مهم درسونه زده کړو چې د ده په قول په هیڅ پوهنتون کې یې نه دي تدریس کړي. لومړی درس: یوه کښتۍ هغه وخت په امنیت کې ده چې په ساحل کې ولاړه وي، خو د دې لپاره نه ده جوړه شوې. دی وایي موږ انسانان ډېری وخت خطر ته ځان نه ورکوو او په نوو کارونو باندې لاس نه پورې کوو. ډېرې هیلې لرو، ډېرې موخې لرو، خو دې هیلو ته له رسېدو څخه وېرېږو. داسې یو لکه هغه کښتۍ که څه هم د دې لپاره نه یو پیدا شوي چې په ساحل کې دې ودرېږو، خو متاسفانه په ساحل کې ولاړ یو او له دې بنده د ځان خوشي کولو جرأت نه لرو. په دې اړه زموږ ستر خوشحال بابا هم وایي: څو د وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. وایي یوه ورځ د مار او مچۍ سره بحث شو. مار ورته ویل انسانان زما د قوارې او ظاهري بڼې له ډاره مړه کېږي، نه زما د نیش او زهرو له لاسه. خو مچۍ دا خبره نه ورسره منله. مار د دې لپاره چې دا خبره ورته ثابته کړي، مچۍ ته یې وویل چې زه به هغه شپون وچیچم چې ویده دی او ځان به پټ کړم. ته خپله ځان ورښکاره کړه چې دی فکر وکړي چې تا چیچلی. مار ورغی، شپون یې چې کله وچیچ ځان یې پټ کړ. مچۍ د شپون پر زخم هسې اودس کېده. کله چې شپون درد حس کړ بس راټوپ یې کړ چې په مچۍ یې سترګې ولګېدې او ورته په کنځا وشو. فکر یې وکړ چې مچۍ چیچلی یم، که څه هم چیچلی مار و. بالاخره کوښښ یې وکړ د زخم څخه یې لږ څه زهر وایستل او کور ته لاړو. په زخم یې څه دعوا هم کېښوده. له څو ورځو وروسته مار او مچۍ خبر شول چې سړی بیرته جوړ شوی، شپون بیرته جوړ شوی. بله ورځ بیا شپونکی راغلی و، په هماغه ځای ویده و. چې کله مار او مچۍ ولید بس مار مچۍ ته وویل دا ځل یې ته وچیچه، زه به ځان ورښکاره کړم او ته خپل ځان پټ کړه. مچۍ د شپون د بدن پر یوه برخه باندې کېناسته، شپون یې وچیچه او خپله یې ځان پټ کړ. شپون چې کله راټوپ کړ نو په مار یې سترګې ولګېدې. بس په ترپکو یې پیل وکړ، بې له دې چې د زهرو د ایستلو کوښښ وکړي. کلي ته یې منډه کړه. بالاخره مار او مچۍ خبر شول چې شپون مړ شوی. بلکل شپون د مچۍ پر نیش خو د مار له ډاره مړ و. نو ډېری ناروغۍ او ستونزې همداسې وي، انسانان فقط د هغې له ډاره له منځه ځي. د انیشټین په باور انسان باید د دریاب د څپو په پرتله په ساحل کې له درېدا وډار شي. دویم درس: ټول انسانان استعداد لري، خو که زموږ قضاوت داسې وي لکه له یو ماهي چې تمه ولرو چې دی دې په ونه وخیږي، نو دا باور را سره پیدا کېږي چې هغه بې استعداده دی، ځکه ماهي په ونه نشي ختلی. د دې خبرې مطلب دا دی چې هر انسان یو ځانګړی استعداد لري. یو څوک شاید په ریاضي کې ډېر نه وي تکړه خو یو ښه ورزشکار به وي. یو څوک به یو ښه ویاند نه وي خو یو ښه رسام به وي. یو څوک به په فني کارونو نه پوهېږي خو یو تکړه شاعر به وي. تر هر څه مخکې موږ باید خپل ځانونه وپېژنو، د څه سره مینه لرو، د څه کولو استعداد لرو، او کله مو چې خپل استعداد کشف کړ لویو بریاوو ته رسېدل بیا راته اسانه کېږي. دریم درس: د 5 شیانو په اړه هېڅ چاته څه مه ووایه. لومړی: د اړیکو ستونزې. کومې ستونزې، کوم مشکلات چې ته په خپلو روابطو، په خپلو اړیکو کې لرې، دغه چاته مه ووایه. دویم: تا چې څومره پیسې لرې، دا هم ضروري نه ده چې چاته یې ووایې او ویل یې تاوان درته کوي. دریم: کورنۍ ستونزې دي. څلورم: د ضعف نقطې دي. تا چې کومې د ضعف نقطې دي که بل چاته یې ووایې، یوه ورځ ضرور د تا په وړاندې استفاده ترې کوي. پنځم: موخې دي. هیڅ ضرور نه ده چې ته د خپلې موخې او خپلې برنامې یو چاته ووایې. دوستانو ډېره مننه چې موږ تعقیبوئ. په دې هیله چې دغه موضوعات ګټه درته وکړي. که د کانال غړي نه وئ کانال سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کوئ، او که نظرونه لرئ نظرونه کمنټ کې ووایئ، خپل دوستانو ته هم ور وپېژنئ. ډېره مننه. الله پامان.